له مسکاله تر دې حاله 41مه برخه. د پاڼې د دې کیسې له لوستلو وروسته مې یوه شیبه هم سترګې بېنمه نه دي. د ورځې 40 ځله رایادېږي او 40 سګرټه څښوم. ورځ تر بلې مې حال ډېر خرابېږي. مور مې راته غاړه له تعویذونو ډکه کړې، خو د ملا دم زما د مینې مخه نشي نیولی او نه هم د پاڼې د هېرېدلو ځواک لري. څومره چې زمانه وړي فاصله بې معنا کېږي او یادونه یې نوي نوي رنګونه راوړي. په غونډو کې او په مشاعرو کې مې ګډون کوم او غزلې او نظمونه دوه ځلې اورم او په چکو چکو یې بدرګه کوم. خو د دې احساس درک هیچا هم ونه کړ. د ژوند ټولې چارې مې بې معنا دي او که معنا ده ته یې هغه هم د ژوند په خړیزه لمدو پښو په یوه ورک شوي مزل پسې مزل دی. یو چاته دا خبره ژوند ده چې یا د له احواله خبر شم او یا دې وګورم، بس چې ستا به یاد او که به هېر یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه. پایان.